یو ولي ولایت څپ ولا کوي جوړې ولا شکر دی چې ته ښه وې شپې ورځې کوي ښه ولي نه دي ولا شکر دې ستا دعاګانې دي ولا څه وکړه ذکرونه خو سوال مې وکړم څه ولي نه دي ولي ولا ولا شکر دې ستا دعاګانې دي بس ژوند دی څرګې کوي سعیدو مبارزاتو وې سره کوي شي مبارزه ده ژوند سره په مبارزه کې داسې ته باید قوي اوسې هر حالت ستا خوا ته راشم دغه یو ټکی درته لیکي ما درې ستا د لاسه په پرې راسې په بربود کړم ټول دغه خوټوینې ګیدای نه ساغدون مشاور کړو دا باندې کنه منه چا چې خوټوینې ګیدای امر سګدان منه دانو ملکی خلیل یو زوی یې سره یو زوی یې مېلې نه داسې کوي سره په ټیم کوم دا به وینې خو چې گاو ته ورځه شام لړلې به ته په واکم چې چانه په خدای دای با مجد نه کی یای به نه سوشل میډیا خبرې نه دي مړ ټول دا بل دې سکای نه مې ته ډاک دای راته ایوانا سپای وی سور کړم بیرې چې کیزا کړم منو په کې چې دای به داسې غکی ایوانا سپاب د دزویدا او لکه چې را دور تی پاج چیرې داز ور وسړې جنہ په ګیلا نه کې درځي ته مو چې خطا مشه تړای دی و دې غږی بیا مو ته وې ته خطا ده نه راخو غکا میګو تړلې ته ګونې مين نشته مشکل چا سره د ګراوند کې جنگ کړو نه نه مې ګراوند کې چا سمې ولا کا ګراوند کې جنگ مان کړي بس ورغلو هغه وکړو فایر وکړو ملک راوخم ته کړه کنځل دی نو وای کړي نه څه خاطه خاک او چې نه څه خاطر ته کړه مستر وسایدو نو لا خبره ده نو چې دا څه کنځل وکړي کنه چا په خلا ولا کا وسله کېږي بیا مشر ثړای بشکه منګو تاسو چې انسان مسلمان شو کلمې ویل واده ورته خیر هغه هر انسان کې کم نیمه زیاته خبره یې خو هغه مونږ ته خدای د نیکه هدایت کی خدای دې مونږ په سم لار راوړي دا باندې واده ورته چې مونږ به ګناګار نیو مونږ د شخته و یو سړیو تبلیغ کې تل او سیدا د دې ډول غلطو کارون نه چې ده لاس اغسته وو تل او تبلیغ کې د تبلیغیانو سره مرګري شو نو تبلیغیانو ته خپل قصه کړي و چې زه دغه یو انسان مواد ورېدم یا ما ته ریکوست راځي صبر ورته ویلم چې زه د یو انسان تا ته ریکوست را روان دي مته ریکوست روان دي یو سړیو ډیر بد کارونه به کول او ډیر خراب کارونه به کول بل ورځ تبلیغ کې تل او تبلیغ کې تبلیغیانو ته ویلو چې ما دغه عمل کول او واده ورېد او زه راغلم غواړم چې تبلیغ کې لاړ شمنو نو کو خدای راته د نیکه هدایت کې په سم لار مې واړغي ویلې ز سید نو بس چې دا تبلیغي وجیک شو د خبرې به وکړلې مونږ سره د یو انسان دی چې جزینا به هم کولا نشه به هم کولا جواری به هم کولا اوس ته خدای د نیکه هدایت کو مونږ سره ملګری شوی دی ورسونه کارونه کوي په یو د پجیک شوی په بل د پجیک شوی په بل جمعات کې جیک شوی نو په بل د پیدې ته چې ستا په ځل چی شي دی واده ورته جیکشه د خلکو ته خپل بیان ورکاغه ورته له مخ کې بچوا د ما دا کارونه کول خدای برا باندې پرده راچول چې ول د خلکو سره مرګره شوم په شرمونه او شرمولم سیدا نو زه ته څه وایم منګو تاسو د مسلمانیت نه د افغانیت نه انکار نه کو د کلمت چې ول خو انسان کې هر انسان به ګناګاری دا بنه چې نه وي ګناګار څوک ډیر ګناګاری څوک کم ګناګاری زه خبره وکم مسافری دا خپل غب شپ لګوي سات پیروي مینه محبت کوي مشر ته خبره وکړه ورته صحیح ده نور تماغي قبر تزي او هغه ماغي قبر تزي نور دا والله که انسان له څوک جواب ورکړي خدای ته به جواب ورکړي صحیح ده او منګ او تاسو د سیو چې او دوه په جنگ شي درې مرتلان دلته دکان جنگي ستا د خلینه باید دیو څه خبره وباسي ستا د خلینه دو باید دیو څه وینا غوښتي وباسي چې جنگ جوړ شي او باز دا غي نه څه به سوای سیدو دوستان تاسو را پاتېږي یا خلیل تا یا ماتا زه خو قرآن مې دوی کما اوس پرونه کما ته کمنټ لیکل شوی یا په دغه کې په ویډیو کې یا دلته ما ولا کنو ما غستې صحیح کو یو انسان پتنګ آمد په جنگ آمد هغه تاسو نوم لیکي تاسو مجبور یې چې دا غي د خلینو غلطه خبره وباسي او هغه په جنگ واچو صحیح ده
منګ او تاسو باید داسې کار نه کوو چې د یو دوه منځ کې روغه راولو منګ دوه جنګو منګ ته او تاسو ورته لاندې کښېنو تماشا یې کوو خوند ترې ناخلو عصمت پاچا مننه نه داس د کنه زه یوه خبره ته وکړم ولي ولا او خلیله یوه خبره درته وکړم اوس ما قسم درته وم ته به دا د ځان راته مولا جوړی ولا دغه جینۍ ډېره ګنده جینۍ ده قسم په خدای زه ځکه جګ نه کړلم که نه دنه ما د سپي سر وباسل ما ته تو سره غږېږي دا بیا دا وخت کې سپي سار ویل نه وبسلو ما ورته وویل ما ته چې ته د ملک وزیر اعظم چې څه به څه چیز جوړېږي ما زه به ستا په شانتې کونه یم ما دې د ستا په شان سوړې به ترې ورکوم ما ځکه دا خبره ما ته ویل ته د جینکو ریسپیکټ نه کوې د دې جینۍ به زه ریسپیکټ څه وکړم خو موږ او تاسو یو سړي ته خبره وکړو ته یې ولې داسې نه کې ما ورته اول نه ویل ما سره ول نه راځي ولا که پیغام موی ته وی وارزه تن چې د غتر به نرته جنرال ولي ولا سره بس هغه د لکانو ریسپیکټ نه جینکو ریسپیکټ نه کوي دې سی ویلې کنه دا سی ویا مو ته دې جینۍ به څوک ریسپیکټ وکړي موی دا ته بیا په واج دا نورې ته عبرت والی یاره خلیله یو شی خو یو ځوان خو یو ځای بولته څومره یې میګه چې سات تیر کې دیور د ژوند انجوای وکړه سید کوړه پټه یې ساسیا په ورګاډیا چې غلو مانته چې ورګاډه کې څه ګو پر څه ګندو پر سیدو اته ویس مو راغلی چې دا کرکټ چا وګټلو کوم کې هدایت درو کرکټ مړ افغانستان وبېللو ما ته پته و چې سکور نه ما ته پته یوازې سکور ګورباز وکړه صحیح ده صحیح بل یو بل الکو اخیره کې هغه زه خو د هغه نوم داسې نه پېژنم پرون چې څلور وکټې ما پکې لګاو هغه هم ښه بیټینګ روان کړو خو اخیره کې نټ آوټ پاتې شو کنې نه پکې راشدو نه پکې فضل زلحق باروکیو کسان پکې نه وو هېڅوک هم پکې نه وو ډېر کسان پکې نه وو زما په خیال بس دا هم داسې راټول شو چې زه نوې راغلم به ځای ته مې خطان پورته وم خو دې ولای شوی وم دا نورو به ځای ته بیا ویر شو دی به ځای ته چېرې به ځای دا خو سړی ولته خیال شي 500 صاحب راځي 500 ورځې سړی ډېر پازابه یار والله 500 دا په چوکۍ کې اوله ستړی شي ملګري سره په ستړي ماشي ولا ستړی شي خو دې ته راته ټول دا لیکي دا داستان دی بل څه ولا کوه دی ولا زه یوه خبره ته وکړم ملګریو موږ ووایو چې که نه دی خلکو ته به وایو چې وطن کې امن دی که نه ارڅئ خپل وطن ته روڅئ چې وطن جوړ کړو که نه خو ته دا نه منه خوله مو تر وسپړله داسې خبرې وکړې چې چا زړي نه ښه کړي و هغه قرآن د پسټ وګرځي دا خو ده خپله د زون هغه یې وکړه څه نومېږي که نه راټول به دا شی وي یا به نه وي خو لیکن دا خپل هغه چې وکړو د کوم خلکو وطن ته طبیعت لوانې مخفله تللی باز کړو که نه ټولو دا خو د اروپا خلک د امریکې ولایي چې دا خو ټول دا نه منه سرخوږي دي نه ریغ به یې ولو بته یو شی نه دي زه نه ریغ کې دي ده خو خیر چې هر څه یې وکړه د مشرتوب په لحاظ ما ته یې دا ور خو که دا ور درته ورډک شوم دا ور خیر پکې هېڅ خبره نشته ګره مبلین ته ونه جوړوم خبر دی وی نه هېڅ خبره نشته چې می زلات نه یو غږېدلې وچ په ناکې باد صحیح په منې رسنې په منې انداخر نه وکړو سیده کنځلې یې ویلې وکړې خو نصیحت ته وکړه کوه مې نه منلو په دوړو سترګو غلط یم منه مې د اسلام او د پښتو له نګاه نه زه غلط یم خو لیکن داسې غږ خو ما کتې ته سړي ته فامیل ته خاندان ته کې تیر بخانه به غوړي چې بخانه ونه غوړي وبیني ولاته به غوس را دایا په جیل کې شیخ عذاب تو غایا مایو شیخ نه دی تو فرانسې ته راته چې سنوسته ټول هغه مردګاو په کیسه ایدو چې تاسو موږ ټیک پیدا کړی چې ته یې داسې وچ ور وستلای وای چې ټیک ټاک نه ورخ کړی وای کم شیخه یو دله دغه ته خلیله بس مزید استاد سر دی نو اره دې مزو کې سره موږ هم شامل کبرو
ناکر شامل شوی وای په ناکه داسې په سارې په لګه ولید وړه سیدو ته خو خې څنګه ته خو یې د قرت داسې په غږ کې ما په د کوڅه کې ورته ته هم ځین دولت ته وتلای وای ولا زبر ته وسوي مدا خلک وسوي چې دا دی واغه دی کنه قسم دا خبرې دلته دومره ګټې لري چې دا تا ته څوک دغه سي اختیار درکې مکمل تا ته ګټه لري صحیح یعنی پیغام خو خیر ولې ولا بیا مو سره خبر شو خو خیر ولا کوم ته نه سفر خوان ورګي سفر نه مې ولا چې درسین دی خو چې په پردیو ملکو کې لګیا و د مثال دا خیر بیا سفر مشران مشترک کې چیزي ابازو ټول برازي د خپل ملک او د خپل افغانیت نه قدم رغون نه کیږي خپل وطن د خپل وڅړیا یو حکومت وی دا سوي چې کنه پینځو خبره وی یا دوه خبره وی او ساده دا دولت سره بوره د موږ دولت سره کې مشکل نشته د متشخصي کنځل کړي دي مو خو ته پر د ځوان کې په دولت سیوا خبره نه دوکړي نه لګیدل یم په نه لګیدل دي سیدو در سره کنځل ته وکړي دا به نه د خرج ولا بیا چې ټول دانه منا یا کنځل مرون دي یا دانه منا غدي سختابي دي د اروپا ولا خلک دغه څه زړی نه رانګول خو خیر هغه خلکو ته د خپل ځون وخیل خپل شهوت مو چې تر جګ نه کوي